أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. سورة ابراهيم دا هم د مکی په اخیری دور کې نازل شوه ده. پدې کې هم هغه درې مضامین دي: توحید، رسالت او آخرت. او ډېر خبره پکې د رسالت ته او د قرآن کریم مخالفت ته. دا تقریبا یو څو سورتونه د اغراد نواخله تر مخ کې پورې دا تقریبا د دوی مضمون او د دوی حالات سره مل ته جوړته دي. او تاسو کله دا خبره موږ ذهن لري شي دا بسم الله ته لري کو او وایوي نو بالکل خبر یو بل سره تړلې ده. یو شان دي خبره د الله تعالی په یو دغه کې کړی دا دلایل دي، تنبیحات دي، دا غینه منلو په بدله کې. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب دا کتاب دے انزلناه چې موږ نازل کړی دی الیک استا طرف ته. صد پارا لتخرجا دې د پارا چې تر او بسی الناس خلق من الظلمات اذ تیارونا الى النور رڼا طرف ته باذن ربهم په حکم د رب دوی الى صراط اغلال طرف ته العزیز چې د زورور الحمید هغه صفت کړي شوی دا یعنی د اغرب طرف ته چې د دوی رب دی او اغرب ذات داسې دی چې هغه عزیز هم دی او حمید هم دی. الله الذي الله تعالی غزات الذي غزات له چغه د پاره ما اغذدي في السماوات چې پاسمانونو کې ده و ما في الارض او اغذ چې زمکه کې دي. الله غزات هغه د پاره ما اغذ پاسمانونو کې دي او اغذ چې زمکو کې دي. وويل او تباهی ده هلاکت للکافرین کافرانو د پاره من عذاب شدید عذاب د سخت. الذين كسان يستجيبون چې اغي ترجیح ور کوي خوخوي الحیات الدنیا ژوند دنیا علی الاخرت په آخرت باندې یعنی ټول فکر هغه سره د دنیا ده، کور جوړوا، پیسې ګټا، وسایل ډیروا وغیرہ وغیرہ. ويسدون او دی منی کوي عن سبیل الله د الله تعالی د لارنا نور خلق. ويبغونها او لټون کوي په دلار کې عوجا د کوګوالی. مراد څه ده؟ ان د قران دا د خپل رائے او د خپل خواهشات تابع کوي. داسې آیتونه یا داسې احکامات پکې لټي چې دې ته په دې دنیا معاملاتو کې یا دنیا په دې ګټو په دې حرامو کې نقصان پیدا ونشي. نو هغه راکګول شو د داسې شو لکه ځان ته راکګي لکه څنګه چې موږ د سود خوار دي د سود نه منې کیږي خامخا سود کوي. نو چې خامخا سود کوي نو د آیتونه خپل ځان طرف ته راکګي. الا دی وای چې حل الله البيع وحرم الربا. نو ربا خو زیاتوالی ته ویل کیږي او زیاتوالی مثال خود تجارت ته همدغه خبر الله تعالی کړي هم دا چې دی وای چې سود او تجارت خو سره یو شانتي دي نه. دا هغه کګول دي د خپل رائے او د خپل هغه خواهش بنیاد باندې د قران کریم ته. اولئک هم دغه کسان فی ضلال بعید په گمراهی کې دي لري. وما ارسلنا او ندلګل موږ بر رسول ایتیو پیغمبر الا مگر بلسان قومه دغه قوم په شبه باندې یعنی څنګه چې کم چې پیغمبر لګلې وي او هغه شبه عمر کړی وي چې چا د پاره لګلې وي ليبينا د لپاره چې هغه بیان وکي لهم د لپاره دا خبره هم بګا تاسو ته کړی و سر ذهن کې مدا شک را نشي چې موږ پښتاني یو دا عربی او دا پیغمبر صلی الله علیه و وسلم نه د اول نزول خامخا په هغه شبه کې ضروری دی بنیاد باندې ده چې دا غي عملی موږ ته نمونه وخی هغه نمونه موږ د لپاره سبق بیا جوړ شي هغه نمونه هغه عمل موږ د لپاره بیا نمونه جوړ شي. فيضل الله بیا گمراه کوي الله تعالی من یشاء او چاته چې وغواړي ويهدي وغلار خيمن اغه چاته یشاء او چې وغواړي وهو العزيز الحكيم. وما غلا تعالی زورور ده او خوند حکمت ولره. ولقد بتحقیق سره ارسلنا مونږ لګلې موسی علیہ السلام ته بیا آیاتنا په خپل نشانات سره اندا چې اخرج ترا وبسا قومک قوم خپل یعنی بنی اسرائیل من الظلمات تیارون الى النور رڼا طرف ته. وذکر او نصیحت ورکهم دوی ته بی ایام الله پورزد الله ایام تاریخی واقعات هغه ورځ چې باغې کې داسې واقعو شي چې غینه تاریخ جوړ شي
هغه ته اشاره ده. ان فی ذلک بشک بدی کې لآیات نشانات لكل هر صبر ډیر صبر کوونکی شکور او د شکر گزار د پاره. وایذ هر کلا ځکه چې دغه فائدہ غوښتو کخلی چې صبر او شکر وي چې صبر او شکر کې نه وي د واقعاتو نه غته فائدہ نه ملایږي. وایذ هر کلا قال چې اولی موسی علیہ السلام لقومي خپل قوم ته اذكروا نعمت الله یاد کړئ نعمت الله تعالی علیکم چې پتا سوی کړه ده از هر کلا انجاکم چې هغه نجات در کو تاسو ته من آل فرعون د فرعونانو نه یسومونکم چې هغه بر سوال تاسو العذاب سخت عذاب یا بد عذاب ويذبحون او غیب حلال والابناءکم زمن دستاسو ويستحيون او ژوندۍ به پر خودي نساءکم لونه دستاسو وفي ذلكم وبدی کی تاسو د پاره بلاء امتحان من ربکم تاسو درب طرف نه عظیم ډیر لوی. وایذ هر کلا تاذنا چې اعلان کو ربکم رب دستاسو لئن کچری شکرتم تاسو شکریا ادا کړئ لازیدنکم نزب نور زیات کما تاسو د پاره زب نور زیات کما کچری تاسو شکریا ادا کړئ. او دې باندې تفصیل سره خبره شوی دا بخاری شریف کې یو حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ما ته جهنم او خدل شو د معراج په موقع باندې او ما چې کله جهنم ولیدونه باغی کې زنانه زیاتې وي خځه پکې زیاتې وي نو ما پښتنه وکړه چې دا څه وجه ده چې دا خځې زیاتې دي. نو ما ته جواب د غرا کړل شو چې دا ناشکر دي د ناشکری په بنیاد باندې. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دې سره معمولی زیاتې وشي نو دې به وایي چې تا ما سره اډو خګړه کړې نه ده او ناشکری کوي د خپل خاوند او د هغه انعامات چې الله تعالی په دې باندې کړی. ولا ان کفرتم او بل حدیث هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله بیعت اغوستو او به زنانه او تو فرمایل چې تاسو زیات کوشش کوئ د عبادت کولو ځکه چې تاسو کې ناشکری ډیره ده او هغه ناشکری تاسو ته باعث جوړیږي د جهنم دتلو نو دی وجه نه تاسو کوشش کوئ چې زیات عبادت کوئ. ولا ان کفرتم او کچری تاسو ناشکری وکئ ان بشکا عذابی عذاب زما لشدید البته ډیر سخت ده یعنی خامخ ډیر سخت ده. وقال موسی علیہ السلام ان تکفروا کچری تاسو کفر کوئ انتم تاسو ومن او اغسق فی الارض چې بزمکه کی وی جميعا ټول کدا ټولم کافر شي فان الله بس بشکل تعالی لغنی بپروا ده حمید او صفت کړي شوی ده تاسو ضرورت ورته نشته. بیا علم یاتکم آیا ندی راغلی تاسو ته نبأو خبرنا الذين دغوا خلقوا من قبلكم چې تاسو نوړان دی قوم نوح چې قوم نوح علیہ السلام وعاد او عادیان او ثمود او ثمودیان والذین واقصا من بعدهم چې دوی نورستو دا غي خبرونه ندی راغلی تاسو ته لا يعلمهم چې نه پیژني دوی الا الله مگر الله تعالی جاءتهم راغل الاغويتا رسلهم پیغمبران دا غوي بالبينات بواضح نشانات سرا فردوا بس دوی واپس کړل ايديهم لا سنقبل في افواههم بخبل خلوقي د دې دوه معنی دي واپس کړل لا سنقبل في افواههم یا اشاره د پیغمبرانو ته ان الله په خلی ورته لاس کې خودو چې بس کا چوپ شه اب نور اونہ وای یا مراد ده چې لاسونه کې خودل په خپل خلو کې یا حیرانی دی وجنه چې څنګه جيبه خبره دی وکړه موږ به بیا ژوند کیږو او ته د الله پیغمبري او دا بکیږي او موږ خپل د پلارو نه کوي عبادت کو نه پریږدو نو دا دوه مطلبونه دي. وقالو دی اولی ان بشکمغا کفرنا انکار کړی دی بما پاغه زبانه ارسلتم به چې تاسو را لګلی شی یی پاغه موږ نه منو. وانه بشکمغا لفی شکن بشکیو مما دغنا تدعوننا چې تاسو بلېمغه هغه طرف ته چې تاسو موږ ته دعوت راکوي الیه هغه طرف ته مری په مضبوط شک کې. قالت اولی رسلهم پیغمبرانو د دوی اف الله آیت الله مبارک شک تاسو شک کوي فاطر السماوات چې هغه اسمانونو هغه مالک د اسمانونو پیدا کون کې د اسمانونو ده والارض او د زمکه ده يدعوکم هغه دعوت درکې تاسو ته ليغفر لكم د لپاره چې بخنو کې تاسو ته من ذنوبکم تاسو د ګناهونو او يؤخرکم او مهلت درکې تاسو ته الى اجل مسمى تريونټي مقرره پوری. قالو دی وای دوی اولی ان انتم نه تاسو الا مگر بشرون انسانان یی مثلنا زمونږ بشان دي تريدون تاسو اراده لري تاسو غواړئ ان تصدون دا چې تاسو منع کوي عما تاسو منع کوي مونږه عما د هغه څنا کان چې وو یعبدو چې عبادت وکاو ابا اونا پلارانو نکونو زمونږه فاتونا بس راوړه مونږ ته بسلطان مبین دلیل ښکارا یعنی تاسو د دعوت همدغه خلاصه ده چې مونږ د پلار نکدا طریقې پریدو بس همدغه خبره کوي مونږ ته